ته غواړې چې په دنیا کې د ټولو نه غټ سړی جوړ شي، نو دا خبرې لازمي واوره او په دې باندې عمل وکړه. انشاءالله ته به غټ سړی جوړ شي. راځئ چې وایو د دنیا کې چې را ژوند تېروي دا ته زه نصیحت کوم د یو غټ سوچ سره یې تېروئ. داسې تېروه که نه چې یعنې کیدای شي الله تعالی غټ سړی جوړ نه کړي، خو ته د یو غټ سوچ سره تېر کړه. لکه چې لازم نه دی چې موږ خپل هر هدف ته ورسو، خو یو هدف ته چې کله ته روان یې که نه، زما دا خبره ګورئ که د سرو زرو په اوبو ولیکئ هم قدر به ادا نه کوي. چې یو هدف ته چې کله روان یې که نه، دې هدف ته که وم نه رسي، خو دې هدف ته دا تګ نه دی، دا انسان له داسې مزه ورکوي لکه ته چې دغه هدف ته رسېدلی. وړوکی ژوند مه تېروه، غټ ژوند تېروه، غټ سوچ ساته چې زه به د معاشرې داسې فرد یم چې یعنې فایدهمند به یم. زما دا اراده دی چې زه به دین له دا فایده ورکوم، اسلام له به دا فایده د اسلام دپاره به دا کوم، دین دپاره به دا کوم، قوم دپاره به دا کوم، ملک دپاره به دا کوم. لږ راوځه د دې کور د دې چاردیوارۍ نه، د دې نه لږ بهر ته راوځه. اوله د سړي نه په دنیا کې غټ سړی جوړېږي، په دین کې هم او په دنیا کې هم. لکه اوس ګوره مثال به له دنیا درکړم چې خبره واضحه شي، ځکه چې موږ په دنیا باندې د دین نه ډېر پوهېږو. کله چې زه تا نه تپوس وکړم چې ستا څه هدف دی؟ یاره وایي زما هدف دا دی چې زه د میاشتې 3 ریاله تنخواه پیدا کړم، بس نور څه نه، بس 3 ریاله زما په کار دي. دا ډېر وړوکی سوچ دی او دی به عمر له په دې کې پاتې شي. د هغه بل هدف څه دی؟ ستا هدف څه دی؟ وایي زه تاجر شم، زما کاروباري، زه 3000 روپو ته نه پرېوځم، نه 2000 ته، نه 5000 ته، او د خلکو پورې وخاندلم وایي چې زه تاجر وی. دقه شانې ورځ راشي دا سړی په رښتیا تاجر وي، د غټ سړی هغه چې پرون کار پسې ګرځېدو د هغه سره یو 100-200 کسان بیا کار کوي، ځکه چې هدف یې ځان ته غټ ایښودی و. او د کلي نه سړی راشي، دا مسافر ملګري وروڼه ما هم ښه پېژني او زه هم ښه پېژنم، وایي چې دی اوس زموږ خبره کوي. خو دا حقیقت دی چې کلي نه راشي د ده راته ته څو دیاړې دي، زه به څو ولم، او دا به عمر له د سوچ ټول په دیاړو کې پاتې شي. بس سپین ږیری شي، په ملا یې دړلی شي، په خپو یې دړدونه شي، او بیا دقه شان لاړ شي. سره دا قد دیاړیانو مخکې دی لاړ نه شي. زمونږ پښتانه ځکه مونږ شاته پاتې شوي یو، یا نور قومونه څو ورځې بعد ته وي نو هغه نه غټ سړی جوړ شي، او مونږ شاته پاتې شو. ځکه زمونږ سوچ دقه دی چې دا مخامخ سړی چې څه کوي زما ارد ګرد چې زه هم دقه کار وکړم. هغه مخامخ مثال کې 8 ریاله دیاړې دي چې زه زیات نه زیات زه یې 10 کم 100 کم، بس. او چې دی 100 لي زه به یو 100 والم، خو چې زما دیاړې ولګي نه. سوچ غټ ساته، په دین کې هم او په دنیا کې هم. په دین کې غټ سوچ ساته، دا نه چې زما دینداري محدود د صرف په مانځه پورې بس، نه، زه به نور هم اخوا ډېر څه کوم. دا نه چې زه صرف یو بیان اورم او هغه زما په سر اوري، نه، زه به دا یادوم، زه به دا بیانوم. ورب الکعبه یو ورځ به نه الله غټ سړی جوړ کړي. او دا د نیکانو خلکو دعا ده. ګوره قرآن کې الله را نقل کړې ده، ذهن کې راځي ده چې وجعلنا للمتقین اماما، یا الله موږ نه څه جوړ کا؟ د متقیانو امامان را نه جوړ کا. نو ته چې د دیندارو امام جوړېږي دا وړوکی مقام دی که غټ دی؟ نو چې دعا یې غواړي خو دی هدف دی که نه. ستاسو زما به د خبرو ورسېدی که نه؟ دا ګورئ زه د موضوع نه بل طرف ته لاړم، خو دې دپاره چې تاسو را جذبه شئ، ستاسو د خیر خواهي خبرې کوم، د دین او د دنیا. یو سړی چې دا لاس اوچت کړي چې یا الله ما د دیندارو خلکو امام کا، نو خو دغه هدف دی. ځکه چې صرف تش په دوا خو کار نه کېږي که نه، دی به نور سم کوي که نه. نو د هغې نه بعد ورسره دعا هم غواړي، الله به یې ورسوي دغه مقام ته، او یو ورځ به د دین او د دیندارو خلکو امام به ترې جوړ کړي. داسې نه کېږي چې سړی بس ډډې لګولي او ما ته به هر څه میلاو شي. ښه دا قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان بیاناتو لپاره
تاسو زمون سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.